جوړ تازه زه د مسجد قبا په منځ کې اوس د ماښام جمع وشوه. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه دلته مدینې ته راغی نو دلته د قبا په سیمه کې واړول او دلته مشوره دا وشوه چې بالاخره دلته به یو جومات جوړوي او د دې جومات په جوړولو کې محمد صلی الله علیه وسلم په خپله ونډه واخیسته او تهداب یې کېښودو او دا د اسلام په تاریخ د مسلمانانو لپاره اول جومات شو. دا د مسلمانانو اول جومات دی چې د ځمکې په سر جوړیږي او محمد صلی الله علیه وسلم یې تهداب ږدي او بالاخره دا جومات جوړیږي. د دې جومات په فضیلتونو کې یو فضیلت دا ښودل کېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو دلته 2 رکعته نفل وکړئ نو دومره ثواب لري لکه یوه عمره حج مو چې کړې وه او یا یوه عمره مو کړې. دا د جومات تازه بڼه ده. البته دلته په سعودي عربستان کې بالخصوص په دغه حرمین شریفین کې چې مکه او مدینه ده په دې ځای کې چې کومې تاریخي سیمې دي تاریخي جوماتونه دي هغه خپلې پخوانۍ بڼې نه دي پاتې یوه هم پخوانۍ بڼه نه لري. جومات تاسو زما شاته ګورئ دلته هم چې څوک عمرې ته یا حج ته راځي سعودي ته راځي نو مسلمانان طبیعي ده چې د دغه جومات د لیدو ارمان هم لري هیله هم لري. دا اوس د ماښام لمونځ وشو د باندې د موټرو ځای نو جومات کې یوه جمع وشوه نورې جمعې هم کېږي. طبیعي ده چې د دې سیمې د قبا د سیمې هغه اصلي خلک بومي خلک به یا نه وي یا کم وي خو په هر حال جومات شته تاریخ شته او د مسلمان په توګه چې دلته راځئ دا تصور مخامخا ذهن ته راځي چې قبا جومات هغه جومات دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې مدینې ته داخليږي دلته پاتې کېږي او دلته بیا جومات جوړي دلته به شپې کړي وي دلته به منځونه کړي وي دلته به وخت تیر کړی وي. د مسلمان په توګه دا تصور چې وکړي نو طبیعي ده چې دا خبره مو زړه ته ښکته کېږي او یو بل عجیب احساس درته پیدا کېږي. د رحمت للعالمین ټاټوبي ته د سفر په ادامه کې به انشاءالله بله سیمه بل ځای به تاسو ته هم معرفي کوو. د تر بلې ویډیو پورې مننه. خدای پامان.